د چک ولسوالۍ برېښنا بند مشهوره تفریحي سیمه کې نن سلګونه کسان د غشو ویشتلو دودیزې لوبې نندارې ته راټول شوي وو. دغه لوبه چې د 12 ټیمونو ترمنځ ترسره شوه د افغانستان د بدني روزنې فدراسیون مشر انجینر نظر محمد مطمئن د یاد لوبې د نندارې پر مهال وویل اسلامي امارات محلي لوبو ته ځانګړې پاملرنه کوي. د غشو ویشتلو لوبه د افغانستان تاریخي لوبه ده، محلي لوبه ده. د اولمپیک ملي کمیټې او سپورت اداره سمه ده چې اولمپیکي لوبې زموږ جهاني او اسیایي لوبې دي، خو تر ډیره توجه محلي لوبه ته ورکوو او بیا داسې لوبې چې هغه اسلامي ارزښتونه او لوړ مقام په اسلام کې لري. په دې کې لامبو راځي، اس ځغلونه ده، منډه ده، غیږ او غشو ویشتل. دا پنځه هغه لوبې دي چې ډیره توجه به ورته کوو. د غشو ویشتلو لوبغاړي خوښ دي چې د محلي سیالۍ زمینه ورته برابره شوې، خو وایي د دغې لوبې د وسایلو او مناسب لوبغالي د نشتون له امله یې بیا هم دغه لوبه ژوندۍ ساتلې ده. دوی له حکومت نه غواړي چې غش لوبه ورسره په رسمي ډول ثبت او په نړیواله کچه ورته د سیالیو زمینه برابره کړي. نو کله چې د امارات رغلی دی دلته موږ د مطمئن صاحب سره دوه درې وارې ورغلي یو، هغه اوس هم وکتل، هغو موږ ته دا وادار کړې ده چې وروره دا لوبه به رسمي کېږي او د تاسو دپاره به هغه کمیټه تعینېږي چې هغه د غوروي هغه ښه ټیمونه چې دي هغه غش لاستي چې دي هغه به وباسو. نو موږ د دولت څخه غواړو چې موږ ته په دغه لوبې ته ډېره توجه وکړو، لکه څرنګه چې دوی کرکټ، والیبال، فوټبال ته توجه کړې، باید دغه غش ته هم ډېره توجه وکړو تر څو رسمي یې کړي. دغه لوبې ته چې د هېواد په کچه له بېلابېلو ولایتونو څخه خلک نندارې ته راغلي وو خوښ برېښېدل او پر وینا یې چې د دا ډول ملي او محلي لوبو ترسره کول په خلکو کې د یووالي او ورورولۍ روحیه پیاوړې کوي. نو نن ډیره ښه ورځ ده، ډیره د خوښۍ ورځ ده چې دلته دغه ورونه او مسلمانان او میلمانه او سپین ږیري او علما ټول شوي دي. څرنګه چې لیدل کېږي ډېر خلک راغلي او خلک ډېر خوشحاله دي او فعلا د اسلامي امارات په راتګ سره د امنیت فضا ډېره ښه شوې ده او ارامي ده. خلک ازادانه تګ راتګ کولی شي او داسې لوبو کې اشتراک کولی شي. د ویلو ده چې غش لوبه په چک ولسوالۍ کې هر کال د ژمي په موسم کې د یوې میلې په ترڅ کې ترسره کیږي چې د هېواد له بېلابېلو ولایتونو څخه یې نندارې ته خلک راځي.